ولا شریک په مونږ باندې ډېر زیات احسانات دي. علماء کرام فرمایي چې په دغه احساناتو کې یو عظیم احسان په مونږ او تاسو باندې د یو بل حسن ژوند دی. مونږ باندې یو بل اعتماد ساتي. پلار را باندې فخر کوي چې بچی مې دی. مور مې خوشحاله ده، یو ځای بل ځای تعریف کوي چې بچی مې ښه دی. کور والا ډاډه ده، ملګرو ته وایي شوهر مې ښه سړی دی. زوی مې عمم نومم په قدر سره علي. دغه رنګ استاد، دغه رنګ شاګرد، دغه رنګ ګاونډي، دغه رنګ ټولې رشتې چې اعتماد ساتي، محبت ساتي، عقیدت ساتي، دا د الله عظیم احسان دی. خو یاد ساتئ چې دا څه د دې وجې نه چې ګینې مونږ د خوبو نه ډک یو، او دا زموږ خپلې خوبې دي چې د پلارم خوښیم، نفرت نه کوي د مورم، د رورم، د ښځیم، د استازم. فرمایي چې دا د الله د ستارې هغه پرده ده چې زموږ عیبونه پټ کړي دي. د پلار نیم راله پټ کړي دي، کوروالا نیم راله پټ کړي دي، د بچی نیم راله پټ کړي دي. دا اصل کې تعریف د الله دی. ان زموږ بعضې داسې حادثات په زندګۍ کې، بعضې داسې کارونه چې هغه موږ ځان ته یادوم نه دومره قبیح او انتهایی بد حرکاتي. الله دې نه کي کور والا ته پته ولګي، رور ته پته ولګي، مور ته پته ولګي، رور ته پته ولګي، استاد ته پته ولګي، مقتدي ته پته ولګي، تا سره محبت ساتي هغه ته پته ولګي. نو حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله فرمایي، خپل ځان باره کې فرمایي چې ما سره کم خلق عقیدت او محبت ساتي، دا زما د خوبو د وجې نه. هغوی فرمایي چې دا اصل کې الله ما باندې د ستار صفت چې کم دی د الله هغه پردې چولې ده او زما عیبونه پټ کړي دي. هغوی فرمایي چې هغوی داسې انسان په ځمکه تیر شوي دي چې ځمکې او اسمان داسې ډېر کم خلک کتلي دي، دونه پاک او دونه لوی خلک. هغوی فرمایي چې خلکو ته که زما د تنهاو د بعضې امورو پته ولګېده، ما سره محبت او عقیدت څه کوي چې زما مخ کتو ته به هم تیار ني. دغه لوی خلک چې دا خبره فرمایي دا خو د هغوی تواضع ده. خو قسم دی چې موږ ریوال کې سوچ وکړو زموږ په حق کې دا خبره حقیقت ده چې رب کریم را باندې پرده چولې ده په عیبونو باندې. ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د اویو میندو نه ډېر مهربانه ذات هغه څیزونه پټ ساتلي دي، یا نوجوانۍ کې دي، یا لږ د هغې نه مخکې دي، یا د شپې دي، یا د ورځې دي. انسان کمزوری دی، خو مهربان او شفیق ذات موږ باندې پرده چولې ده. الله دې کړي چې دغه پرده موږ باندې تر مرګه پورې، قیامته پورې او جنته پورې الله رب العزت وساتي. ګرانو محترمو، یو خبره علماء کرام بار بار فرمایي او زما په دې ایمان شانې دی. ایمان شانې نه، کلک ایمان او عقیده مې ده چې څو پورې د انسان د زړه صفات ښکلي بحال شوي نه، د ظاهري اعمال ښه پیدا کېدل یا ښه پیدا شي هغه قبلېدل او ټیک کېدل، دا خبره بیخي ناممکنه ده. که تاسو هغه بحث او مباحثې واورېدې او هغه مجالسو کې کېناستئ، نو دا به ومني چې د نن سبا معاشره کې چې بګار دی، فساد دی، قتلونه دي، غلاګانې دي، خفګانونه دي، ملاوټونه دي، رشوتونه دي، سودونه دي، د یو بل په مال باندې حملې دي، په عزت باندې حملې دي. د دې بنیاد چې کوم دی هغه د زړه زنګل کېدل دي، د زړه د صفاتو خرابېدل دي، د باطن بربادېدل دي، ویران او ویجاړ کېدل دي او خرابېدل دي. ګینې که دې زړه کې هغه ښکلي صفات راغو چې د کم تقاضا مطالبه معنی الله کوي، قرآن پاک کې کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان باندې کوي، او هر انسان هغه صفات والا جوړ شو،
هر انسان هغه صفات والا جوړ شو. نو ته یقین وساته چې دا حق حلال او روا او جائز او بعضې وخت کې ضروري خوب چې سړی کوي دا خوب کنه 2 غنټې پس را پاسي خوب نه نو خفه بې سکونه وي او وی چې دا 3 غنټې خوب ما تیر که لکه چې د الله نه مې لرې تیر که بې عبادته مې تیر که صرف د خپل ذات دپاره مې تیر که. یقین وساته چې په خپل خوب باندې سړی استغفار وي بیا د ده د زړه کې چې دا سوچ راشي دا خیال او ګمان راشي دا دې دونه حساس شي دونه فکرمن شي الله سره دونه لګو راشي دونه د خپل امورو قیمتي کول راشي ضایع نه د بچ کېدو والا جوړ شي دا دننه د زړه صفات بحال شي. قسم په خدای چې دا صفات بحال کول دا زړه صفا کول د زړه عمل برابرول دا دومره ضروري ده چې څه اندازې نشته دې څیز نه رغېدل نشته. نن خلق معاشره ټیکي نور څیزونه ورله فورسونه ډېر که پولیس والا ډېر که نورې محکمې ډېرې کې نورې لارې چارې خپلوي. علما فرمایي چې د زړه په دنیا محنت وکړه د معاشري والو د زړه صفات بحال کا هغه صفات چې د الله والا دي هغه صفات چې د خوږ پیغمبر په زړه کې دي هغه صفات چې د صحابو په زړه کې دي هغه صفات چې د الله والو په زړه کې دي. نو هغه صفات چې رته راغه لاس د ګلونو په شان عمل دوړي سترګې خوشبويه عمل دوړي غوږونه د اورېدو د کتو قابل عمل دوړي ټول اعضاء مسلمانان شي مؤمنان شي الله والا شي ټیک ټاک شي او د بل همدردی او بل سره قرباني والا شي. هغه سوچ او صفت دې تر منتقل کول ډیر ضرور دي ګرانه. په دغه صفاتو د زړه کې چې خپلول دی او پکې ورزول دی یو په دې زړه کې د الله یره خوف چول دی چې دا ماته قرآن کې الله فرمایي ویا یا فرحبون بنده صرف مانا او یریگا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله. الله فرمایي تاسو نه مخکې کوم نو تم دا خبره ما کړې ده چې تاسو صرف زمانه او یریږئ. سيذكر من يخشى څوک چې د الله نه یریږي او زړه کې چې کوم دی د الله خوف او یره ساتي هغه نصیحت قبلوي هغه د الله خبرې ته غوږ ږدي هغه به خپل اندامونو کې جاری او ساری کوي. ګرانه محترمه الله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما نو یریږه خو چې څنګه د یریدو حق دی یو وخت پورې یریدل نه یو کار پورې یریدل نه د زندګۍ یو شعبي او پهلو پورې یریدل نه د زندګۍ په ګوټ کې او په هر کار کې او په شپه ورځ کې او په سکند کې د الله خوف او یره کول. همدا وجه ده چې بزرګانو په دې صفت باندې خواري وکړه او دا صفت د خوف خدا الله نه د یری والا چې د الله عظمت ته وکاته د الله لوی والی ته وکاته د وحده لا شریک خفغان غصی ته وکاته داغه جهنم ته وکاته داغه پکړ ته وکاته هغه مخ کې ودریدو ته وکاته داغه لوی والی ته وکاته. ګرانه محترم حضرت کې یاره را پیدا شو نتی تختې دیشم نتی پټې دیشم هر وخت می ایره کولی شي زره کولی شي مړکولې می شي رندولې می شي هر سره کولی شي. هغه رب کریم سره مقابله داغه د حکم نه خلاف کول دونه لوی ذات دا خو د ځان بربادي ده. مسور بن محزمه رحمه الله بارک راضي هغه دونه دا صفت زړه کې اچولیو چې داغه مخ کې بچا د الله د خفغان خبره نشو کولې د قرآن پاک د عذاب آیت د قبر خبرې به ډېر مباحثې چې څوک پیو د مخ کې به ډېر نه کولی د بیخي د برداشت نه بهر وي. یو اجنبي سړی راغی اجنبي او د مخ کې د آیتونه ویلي یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جهنم وردا. نیک خلق چې کوم دي متقیان وہ اللہ کے سامنے مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اور چې کم مجرمان دی وہ
उसी की तरफ प्यासा हाँके जाएंगे। تږي به ورته راښکلي شي او راټولولی شي مجرمان چې دا ټکی په غوږ د مسور بن مهزمه ولګېده، زړه کې هغه صفت را پیدا شو، هلچلې شروع کړو، ځان سره وایي هاي افسوس میں تو پرهیزگاروں سے میں داخل نہیں ہوں، میں تو مجرموں میں داخل ہوں. دونه دننه رڼا ده چې هغه عبادات او صفات هم ورته کمزوري ښکاري، مد مقابل کې رب ذوالجلال دونه لوی دی چې نه هغه رنګ عبادت کولی شي، نه د هغه د حکم موافق د شان موافق تقوا هغه سړی خپلولی شي، نه صفات خپلولی شي. ګرانه محترمه دا خبره بار بار کوي چې زه متقیانو کې داخل نیم، زه مجرمانو کې داخل یم. یو کریکې وواله او خپل روح رب ذوالجلال ته حواله کړ. منصور بن عمامه رحمه الله بارک راضي اغوی حج لتلمه د کوفی په یو محله کې مشپه راغه، شپه د شپې ستیاره کې بهر کار پسې رووتمه، بهر د یو کور نه د یو نوجوان आवाज راغی، आवाज درناک او ښکلی او د زړه نو. شپه د ټول خلکو ددي دی وی یا الله ستا په جلال مې دې قسمي، ستا په عزت مې دې قسمي، ما ګناهونه کړي دي خو په ګناه سره مې ستا د مقابلې کوشش نه دی کړی. البته دا ته راته یاد وي او ګناهونه مې کو، ته رانه هیر نه وي. یا الله چې ما ګناه وکړه تا راله ډیل راکړ، تا را باندې پرده واچوله، دی ډیل او دی پردې په ګناه باندې جرأتمن کما او خپل بدبختۍ را سره په ګناه باندې مدد وکړو. الله اوس دنه معافي غواړم د ګناهونو، ما باندې رحم وکړه، ما معاف کړه. که ستا ذات رحم ونه کړه، ستا ذات معافي ونه کړه، نو های افسوس یا الله ستا په عذاب کې زما د غم د راځي. دا آیتونه وویلي. منصور بن عمامه رحمه الله فرمایي بهر مې چې د آیتونه وویلي نو ما بس خولې له یو آیت راغی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دا آیت می اوی په دې کې د جهنم ذکر دی، دا غي خشاک خلق او کاڼي دي، هغه باندې چې کبي فرشتي دي دومره سخت دي دومره غلیظ دي، دا غي مقابله بس دا آیت ویلو چې هغه زما آیت د نن کور ته لاړو او الته یو کړک شو او سرو غورځیده خو نور په حساب پې نشم او خپې مې راسپګې کې خپل ځای ته راغبه. سهار غلی ووتل مې چې څه چل بشوي چې ورغم خلک تعزیت ته ناست یو بل ته دعا کوي. یو بوډۍ جاړي تپوس مې وکړو دا څوک ته ویده مور ده، د مور په خوله ټکي دي الله دې جزای خیر د خیر بدله هغه قاتل زما د زوی ته ورنکي، هغه ته به چېرته پته نه وه چې زما زړه د الله نه ډېر یېرېږي، هغه برداشت نشي کولی د الله د خزلان او د جهنم د ذکر. نو هغه د آیت وویلو زما د زوی زړه برداشت نه که را پرېوته مړ شو. وی د هغه مخه په درنو خپو واپس را روانې ما خفه ما شپې له مې خوب ولیده، هغه نوجوان مې ښکلی او تازه ولیده. مې چې نوجوانه الله د سره څه معامله وکړه، راته فرمایي د بدر او د احد د شهیدانو په شان سلوک او بدله خو دې راکړه. مې چې اسینګه وی راته وی چې د کافر په توره مړو او زه د الله د یری په توره باندې مړو ما. عطای سلمی رحمه الله سلویخ کاله زړه کې یاره د یاره اسمان ته نه ګوري او خاندي نه خاندي. سلویخ کاله پس چېرته اسمان ته ولې سترګې نشي ملاولی، کتی نشي خپل کار ته خپل عمل ته راستولی سلیمه کومه څه ده په کومه روان یم احساس او فکر هم نشته. بر اسمان ته نه ګوري کتی ورته نشم سترګې ته وګوره. دا مجرمان چې کومي دا ملزمان دی چې کله ولا تصویر وباسي چې د اخبار نه لاندې ګوري کتی اوس خو بله خبره ده دونه مونږه حوصله مونږ کې په ګناه راغه او ګناه ته ګناه نه وایو او زړم دونه تیر شه چې بیخي چې کم دی خلک څه فرمایي چې هغه سترګې د خلکو چې کم دی د حد نه بهر شوي دي. ګرانه محترمه چې کله یو ځل وکاته د شپې هوش کې راغې په دې مخ لاس وی راوي چېرته بدل شوی خو نه دی، ځناور په شان شوی خو نه دی، الله نه یریږي. دا هغه خوف دی
چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې د وجه نه فرمایي کاش چې زه ونه وې کړ شوی وې کاش چې زه واښه مال خوړلی وې او مرغانو ته به یې خوشحاله کېږي الله مخکې ولاړ در باندې نشته حساب او کتاب در سره نشته خوشحاله خورئ او کوي حساب وبلئ دا هغه خوف دی چې عمر رضی الله تعالی عنه هغه به منځ کې ولاړه د قرآن آیت په تلاوت کو دونه یره به پې غالبه شوه بېهوشه به پرېوته په هفتو به کور پروت و خلکو والا پوښتنې له راتلو یو ورځ په اوښ باندې ناست دی چانې د عذاب والا آیت واورېده را پرېوته د اوښ نه او کور ته په ډنګه ډولۍ روړ یو میاشت کور کې هغه بیمار پروت دی د هغې بیماري د الله د یرې بیماري وه د الله ته محبت بیماري وه داسې زړه کې اچولی وم عمر رضی الله عنه به فرمایي کاش چې زه مور نه وې زېږولی مور نه وې پیدا کړې پیدا شوم نو جون شروع شو سم کار په کار دی او الله خبره منله او که ونه منلی شي ځنکدن سخت دی قبر سخت دی ورځ د قیامت سخته ده الله ته به ودرېږو دې ته به چې ګهرایۍ سره سوچ وکړو خو لوی خلک وو او پیده په دې خبره حقیقت باندې موږ سرسري ټکي دي سرسري خبرې دي سرسري عبادات دي بغیر حقیقته بغیر فکر او سوچ او تدبره او بغیر چې کوم دی نو روحه زړه ته مځکه هغه فکر او سوچ نه هغه وی چې مور زېږولی نه وی کاش انس رضی الله عنه په یو روایت کې راځي هغوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو جبرائیله ما میکائیل علیه السلام چېرته په خندا ونه لیده جبرائیل علیه السلام فرمایي چې کله نه الله جهنم پیدا کړی دی د الله نه د یرې د وجې نه میکائیل علیه السلام میکائیل نه دی خندلی هغه جهنم ویني هغه عذاب ویني چې په ورځ به قیامت په چې کله قیامت میدان ته راوستی شي 80,000 واګې به پکې وي هرې واګې پورې 80,000 فرشتې بنختې وي دومره جهنم هغه چې جهنم کتلی دی خاندي نه او نن خلک دیرو کې ولاړ یو خاندي نن موږ لحد کور کنو لحد کې ولاړ یو په کړس خاندو او سوچ نشته او حقیقت زړه ته کو نشو او د الله یا زړه ته رانغه سفیان ثوری رحمت الله علیه سره بچ خلق ناستو نو د هغه زماني علما بزرگان لیکي چې مونږ باغ سره ناستو دسي جز فزه کې بو دسي یره کې بو دسي حالت کې بو ته کې غیر چا پیره ته دوزخ ته یریږي سړی هغه سیلاب سړي باندې ونه کیږي بس یو څه نه برابرېږي دغه وخت کې به د حالت سي ته وایې که دوزخ سره موجود دی حاضر دی ورته ګورو دسي بې سکونه بې قراره ابو سفیان ثوری رحمت الله علیه داود طائی رحمه الله په لاره روان دی یو زنانه د خپل بچی قبر ته ناسته ده او جاړي آواز وکړ دې زنانه خپل بچی ته هی زما بچیا پته نه لګي د قبر چې کوم دغه د چینجي دي دغه چینجو به ستا ډومبې کوم رخسار خوړلی وي ښې رخسار به یې خوړلی وي که ګس رخسار به یې خوړلی وي او دا ټکې د داود طائی رحمه الله وخت راځي اخو الله والا دی دا خو زړه کې یو چغې ووالو بېهوشه پرېوته هی د قبر حاله والا د قبر سختې د قبر تنګې د مسافرې زیا د تیارو زیا چې کوم دی د چینجو ماران رمانانو زیا څنګه ځای دی قبر عثمان غنی رضی الله عنه خو د جانه جاړي چې د هغه چې کوم دی هغه ګریوان لوندېږي ږیره مبارکه لوندېږي او زموږ څه حال دی علي رضی الله عنه په خپل دور کې فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه تیره ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه تیره ده د عمر رضی الله عنه عثمان غنی رضی الله عنه زمانه تیره ده د علي رضی الله عنه هغه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري کتلې دي اوس هم زه دا خلک ګورم د خوږ پیغمبر مرګرو به شپه تېروله په جړا کې به یې تېروله په سجده کې به یې تېروله رنګونه به یې زیړو ویښته به یې ګډوډو سهار به په داسې حال کې چې استغفار به یې وي د الله ذکر به یې کو الله نه به داسې یارېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري لکه چې هوا راشي او په ونه کې پاڼه رېږدېږي داسې رېږدېده به پرې راغلي او رېږدېده به او نن زمانه هغه فرمایي د تابعینو دور د صحابه له حیات دي وی اوس زمانه کې هغه فرمایي چې زه ګورم چې خلک په غفلت کې شپه تېروي هغه زمانه کې هغه فرمایي خلک په غفلت کې شپه تېروي داسې خلکو سره اوسېږم دا ټکي وویل او پاڅېد روان شو تر شهادت وفاته پورې بیا چا په خنده ونه لیده
د الله عظمت او یره دا زړه نه پاکه وته چې زړه کې عظمت د الله پاک یره او خوف وي ګرانه سړی به ګناه ته څنګه نږدې شي د چا به بټي به څنګه قبضه وکړي د شپې به همدا سحر خړه ناوخته پورې دله چېرته خوب ورشي دی به حقیقت کې د زندګي صرف د الله دپاره شي مانه قرآن کې مطالبه ده دا د زړه صفات داسې دي علما لیکي چې که زړه ته یې راولي خو رڼا کېږي روښانه کېږي معطر کېږي که نه یې راولي نو دوه نقصانه کوي یو خو الله مطالبه کوي نو د الله د حکم په تکمیل کې فرق راځي د الله حکم دی ونه منو او دویم نمبر خپل اعمال او زندگی دا بربادېږي او خرابېږي په دې باندې کار وکړه اوس مونږ کې شته او که نشته تقوا نو فقی ابو الله سمرقندی رحمه الله یو شپږو اساني علامې ښیي دا وخو د کې د خوف خدا شته یا نشته فرمایي چې چا کې د الله یره وي د ده په بدن کې ظاهریږي او پته یې لګي په ژبه کې ظاهریږي چې د ده ژبه بیا غیبت نه کوي دروغ نه وي کنزل نه کوي ګډې وډې نه وي رښتیا وایي ژبه کې شته زموږ خوف خدا د ده په غوږ کې ظاهریږي چې غوږ بیا حرام نه اوري دې کې فعل د ده لاس نه ظاهریږي چې لاس بیا چې کوم دی حرامو ته نه اچولی کېږي د چا خلاف لیکلو ته نه اچولی کېږي ګناه طرف ته د لاس نه ځي تقوا چې دا د الله خوف و یره دا په قدمونو کې ظاهریږي چې قدم حرامو ته نه اوچتېږي دا په زړه کې ظاهریږي پته یې لګي چې په زړه کې بیا ریا نه وي په زړه کې بیا چې کوم دی کبر نه وي او په زړه کې چې کوم دی بیا حسد او کینه او بغض نه وي نیکو اعمالو کی ظاهریږي خوف خدا علما فرمای نیک اعمال صرف د الله د پاره چې د چا په زړه کې خوف بس لنډ ټکي دا چې دی بیا ګناه نه کوي او انسان دې که ګناه وشي په توبه کې دیر نه کوي ډیر مونږ ګناهونو کې مبتلا یو پرېښې نه شو ګناه داسې کلک نیولي او داسې کلک نیولي چې ګناه مونږ نه شو پرېښېدی محترمه څونه ضروري صفت دی علما فرمای خوف خدا سره هغه چې کم دی نیک اعمال انسان ته نصیب کېږي د الله قرب او نزدېکت انسان ته نصیب کېږي الله رب العزت انسان ته ډېر زیات خیر ورکوي یو بل صفت کې علما فرمایي چې د زړه صفت یو ډېر ضروري دی هغه دا دی چې د الله په ذات بروسه او اعتماد دون لوی الله مالک الملک خالق او مالک داغه په ذات بروسه کولو اعتماد کولو ولی یریګو رسته کیګو داغه په وعدو باندې داغه په احکاماتو باندې ګرانه محترمه پوخ یقین او اعتماد او ایمان هغې ته توکل ویل کېږي توکل او د سړي په زړه کې دا خبره خخه شي سوره شي ولیکلی شي پخه چې زما رزق الله راکوي زما ضرورتونه الله پوره کوي زما حاجات الله پوره کوي زما د ټولو معاملاتو سره د رزقه د دې کفایت کوونکی څوک دی الله دی زما هر کار الله کوي مال رزق هغه راکوي مسلې مې هغه راکوي ضرورتونه هغه راکوي هر څه هغه راکوي چې دا خبره د زړه کې داسې شي چې به زړه کې داسې ګډه وډه شي چې بیا زړه نه جدا کېږي بس پخه دا خبره زړه ته کوشي نو چې کله دا خبره زړه ته کوشوه نو ګرانه محترمه بیا مخلوق طرف ته چېرته سترګې ځي چې ما له داسې رزق راکړي او ده راله مسله حل کړه او ده دا کار وکړو او ده دا کار وکړو علما کرام فرمایي چې یو تفویض دی تفویض یو تسلیم دی یو توکل دی توکل د الله په وعدو اعتماد او بروسه دا د انبیاء علیهم السلام صفت دی تسلیم بیا دې سره سړی دا تصور او خیال کوي چې الله ما ویني الله زما د حال خبردار دی دا د ابراهیم علیه السلام صفت دی او تفویض چې کوم دی د ټولو صفاتو سره د الله په هغه وعدو باندې او په احکاماتو باندې او په حالات او تقدیر باندې خوشحالېدل او رضا کېدل برابر خبره د کاغذ زما د حالت موافق وي او کني کما ته پکې ظاهري فایده ښکاري او دا صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون پیغمبر کوم تعلیمات راکوي د الله په وعدو خبرو باندې راضي او خوشاله یا الله زما باره کې ته څه فیصله کې بس ما ته منظوره ده
علماء کرام فرمایي خواص په دې امت کې تیر شوي دي، خواص چې هغې د توکل هغه اعلی درجه ټینګه کړې ده، اعلی درجه ټینګه کړې ده. د یو بزرګ باره کې راځي وایي مې چې یا الله بغیر د تا نه چا نه هېڅ نه غواړم، حالان کې اسباب اختیارول جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کړي دي، صحابو اختیار کړي دي، بزرګانو دین اختیار کړي دي چې د رزق ګټلو دپاره سړی نوکري کوي، مزدوري کوي، ښار ته تلو دپاره سړی په ګاډي باندې کښېني، په موټر سایکل باندې ځي، د علاج دپاره خلک دارو ته اسباب اختیارول روا دي، توکل سره هېڅ ټکر هم نشته. خو بیا هم داسې خلک تیر شوي دي د الله په ذات دومره کلک اعتماد، الله ته دومره قرب او نزدېکت، بس زړی غواړي چې پرېږدم هر څه الله ته ورچوخ شم او کلک انخلم الله پورې څه کوم اسبابو سره کوم داسې کار دی چې زما الله نه کوي. الیس الله بکاف عبده، الله د بنده دپاره کافي نه دی څه چې سبب باندې درکوي، بې سببه به ولې نه درکوي. خو دا ډېرو لویو خلکو خبره ده. ګورئ ښه نه زموږ د کمزورو په شان نه مونږ سیو اول خو داسې کوو نه، او که داسې هم وکړو نو یو سړي داسې وکړو چې یا الله ستا په ذات مې توکل دی، بس ته به یې راکې. لاړو ځنګل ته، دشت بیابان ته، ورځې تېرې کې خوراک میلو نه شو، خوراک میلو نه شو، بس چې ډېر ولګي نه تندې نه هغه تنګ شو، ولګي نه راکوشو، یو آبادۍ ته راغی، یو ور یې وډبولو، 3 روټۍ وله ورکې. د هغه کور کوسې نه ورپسې سپیم شو، ده چې وکاته سپي ته نو یو روټۍ ور واچوله، هغې وخوړه، بل یې ور واچوله، ویې خوړه، بل یې ور واچوله، ویې خوړه. دې هغه سپي ته ویل علي چاړو مړېږي نه، ټولې روټۍ دې وخوړې. او ورته ویل علي چې زه نعمتي، ته د الله په ذات بروسه کې، دا څنګه بروسه کې؟ تا چې کومې کوسې نه روټۍ واغشي دا د یهودي روټۍ وه، اسپې وتی تا نه زه خیمه، زه د یهودي په کوڅه کې پروت یم، په افتو نه هرې مه خو کوڅه نه پرېږدم، کله کله مالک لتې راکړي خو کوڅه نه پرېږدم، کله مې پاره کې بدې ردې راته ووایي خو کوڅه نه پرېږدم. تا ته الله په در کې ورځې نه هره تېرېږه کوڅه دې پرېښه، د الله دشمن کوڅې له راغی. ګرانه محترمه د الله په وعدو ولې زما یقین نشته؟ یو بزرګ فرمایي چې یا الله بس صرف ستا په وعدو په ځنګل کې روان یم، کوهي کې پرېوتم، وی ما اړه کې راغی چې چغې ووامه چې څوک مې وباسي، بیا مې وی چې بیا مخلوق ته اواز کې غلی کېنه، الله ولې تا نه ویني، الله نه ورېسو، وی کېناستم. په لاره 2 کسان روان دي تېرېږي، وی یو بل ته وی چې دا کوهي به غوټ بند کړو ځکه چې هسې نه څوک پکې پروزي. وی بیا مې زړه کې وی چې چغې ووهله کوهي د پسې بندۍ چې ودې باسي، وی بیا مې وی چې ولې تا په الله کامله بروسه توکل اعتماد نه دی کړی، سو بندې کې ولې الله ته پته نه لګي، الله ته اواز وکړه. الله اعتبار وکړي. دا بزرګ لیکي وی یو 2 خپې دغه کوهي ته راځوړندې شوې او زما چې خپو ته لاس واچولو ځان سره یې اوچت کړمه، او چې اومې کاته د ځنګل هغه بدترین لیوه دی، آواز راغی اے ابو حمزه خراسانی، ہم نے آپ کو موت سے موت ہی کے ذریعہ بچایا، په مرګم د مرګ نه بچ کی، سیلاب کی بدی بچ کی، ځنګل کی بدی بچ کی، په اور کی بدی بچ کی، په نهرو کی بدی بچ کی، هغه رب ذوالجلال تا بچ کولی شي. داسې خلک امت کې تیر شوي دي چې په الله دومره د الله سره په تعلق سودا نه کوي، د الله په محبت سودا نه کوي. بزرګ لیکي ځنګل کې روان یم، خضر علیه السلام را سره یو ځای شو، وی خضر علیه السلام نه مې لار جدا کا، دې ټکي ته سوچ به کوئ، خضر علیه السلام نه مې لار جدا کا، وی چې خضر علیه السلام سره یو ځای شوم نو لږ ډاډ، لږ حوصله او لږ انس راته حاصل شو. وی مې چې چرېم داسې نشي کېدی چې په مخلوق زه انس حاصل کم، انس بم په الله حاصلوم، ډاډ بم په الله حاصلوم، حوصله بم په الله حاصلوم، لږ څیز دپاره مخلوق طرف ته میل کېده، هغه ګوهره نه کو، لارې جدا کا. کوم کار دی چې الله نشي کولی؟ زما حفاظت په الله نه کوي. یو بزرګ فرمایي په ځنګل کې تلمه، شیطان راته وسوسه واچوله چې دا خو دشت بیابان دی، ځنګل ځناور به دې مات کي او دلته به خورې سره. مې چې ښه شیطانه چې اوس دې داسې ووایې که نه چرې به چانه څه ونه غواړم، بس ګورم هغه الله به راکوي راله. او وی روان یم او شیطان نه دا ګړې وړې، اوس خو مونږ پېژنو نه نفس او شیطان. ګرانه محترمه وي یو قافله را روانه وه، لار چې غلطه شوې ده، وایي چې ما که دا مونږ لیدلی وی چغې به او منډې به م والې وی چې قافلې والا ودرېږئ، او وی زه غلی کېناستمه، څوملاستمه چې دا قافلې والا ما ونه ویني. اوس په قافلې اوس حاصلولو ورنږدې کېدل او کار پې کول، هغه د هاي پاور د خواصو د توکل خلاف خو ده که نه. وی څوملاستم د الله شان ته ور قافلې والا راغ، ما سترګې پټې کې ځان مې مړژوان دی کو، وی هغې شاته غوړي روویسته، ما خوله بنده که ودي راته خوله کې اچوه،
پس باندې را خلق لو کو راته شات واچولاته وړي بما او خاند واقعي به بیان کا رب ذوالجلال وکي هر ټیم کې ور کوي هغه باندې اعتماد او باور پکار ده قسم دې سره حیران شي خدای هغه مسلمانې څه شوي هغه ایمان څه شو چې الله په فخر کو امام احمد بن حنبل رحمه الله چې د بشر حافظ رحمت الله علیه خور یا بخوین دراغلی دي نو ګرانه محترم هغه ورته سوی او ته مونږ کپڑا جوړول لکه هغه چې کپڑا جوړي هغه ابتدایي ګندل نه را جوړول سود نه فرمایي چې مونږ جوړو خو په دیوه باندې جوړو کله کله دیوه ختم شي نو د سپوږمۍ پرانه جوړو خو د سپوږمۍ پرانه چې کوم کپڑا جوړ شي داغي قیمت لکمی او خلک سم نه خوخي هغه د دیوی پرانه چې جوړ شي هغه لګخي نو تراته وایا چې آیا موږ له بیانول ضروری خلکو ته چې بیان وکړو چې دا د سپوږمۍ پرانه جوړه ده او دا د دیوی پرانه جوړه ده دا تاسو وګو امام احمد بن حنبل رحمه الله په چغو جاړي یا الله تاسو خلک بیا دې دویم ته پوس کوي ګوانډیانو دیوه بل کړی وي د اخیر نه د کور ته راشي نو هغه خو به اختیار راغلی وي زمونږ دیوه مړي نو موږ ته هغه دیوی پرانا چې زمونږ کور ته راغلی وي یا پلاره کافله د بادشاه تیری کې او کوم دیوی بل کړی وي چې راغون هغه رڼا راشي او هغه رڼا کې موږ کپڑا جوړ کو وګندو آیا دغه کپڑا غلا کې خو نه راځي غلا کې دا د اختیار ژوندۍ څه شوي دغه د تقوا ژوندۍ څه شوي دا هر نیک خبره قبل اول څه شو عمر رضی الله عنه بازار کې روان دی یو سړی دعا کی خدایا ما په اغا یو سو کسانو کې داخل کې عمر رضی الله فرمای دا دعا دي چرته نزد کړی دا وی د قران نه نزد کړی دا الله قران کې فرمای قلیل ما تشکرون ډیر کم خلک یو سو کسان د سړي چې هغه شکر ادا کوي الله ما دغه شکر والو دا سو کسانو کې شامل کی عمر رضی الله عنه جاړي اے عمره تا نه ډیر خلک ډیر علم ولادي تاسو دونه علم نشته هر خبره قبلول د الله صفات د الله خوف د الله یرا ګران محترم سبکی اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی ته راځي سمامه رضی الله عنه مسلمان شوی نه دی واستنی پوری تړلې لري خوګه واقعي ده خسته واقعي ده سوق پکې سګوري او سوق پکې سګوري او زما پکې کم ټکی مطلب دی زیرت وېما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګې پریوت خلې جوان دی لوړ دنګ خمزیدار لوی سلی والا وګر سټ والا د سرداري چې څونه صفات دي کې موجود دي د خو پیغمبر په د زړسترګي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي د سره خبرې کوي او دی په هر خبره کې مخالفه خبره کوي هر خبره کې مخالفه خبره کوي مخالفه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ټکی کړی راکم کتاب چې ما کتلې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي تلګ ما ته وګوره وی نه ګورم خدماتي بسته ته وګوره او ما د روم فارس ایران خارونه قتل استابه سخاري نه ګورم ومن ځانو صحابه ولر دي غصه شو خفو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې خبرې نبی سلام ته فرمایي چې نه لاړو سبب بیا راغو او مکرن خبرې کوي لاړو په دریم ورځ راغو او مکه جوابونه دي ستنې پورې تړلې شوې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تم خوشې کی دی خوشې کوي چې زی او سردار دی په عزت د مدینه منورې نه رخصت کوي سمامه رضی الله عنه روسته بیان کوي چې زه کله اوس پړل ما او د دین روان شم اخوا می مخکو نخپې می مخ روان دي خو زه به روسته را روان دي دا روسته څه شي پاتې دي دا روسته ټول دنیا پاتې ده روسته ته آخرت او دنیا هر څه نور څه په دنیا کې د دنیا په جن کې د الله او د الله د رسول نه بغیر هي افسوس اګرانه محترم ویزه مخ کې زم رمي روسته زی او لکه نو ویل شي دغه بادشاہ هم ما چرته کتلې نه دی ما خو ډیر بادشاہ خدا نه رحم دیلا دون مشفقه دون انصافدارا دون محبت کوونکې ما خو دغه بادشاہ نه نو وسونه چې په زور د دې مختلې دی اک شان په زور را منډه وهي رسول الله صلی الله علیه وسلم پزما که صحابه سره ناشته مخ کې ودرېد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي تم غزاد کړي خوشي کړي ته بیا راغی ولی وته فرمایي تاسو پری خما خو چې خپل دې کوم نو الله دې پریخم اپنا کر کې چوڑا او فرمایي چې ستا غلامي او ستا کې دې د خپل آزادۍ نه خوښه ده هغه نظر زندگی بدله کړه اګران محترمه نظرونه داسې دي سماخامونه داسې دي انسانان باندې داسې دي دا غي محبت داسې دي چې هغه سبل سران دی ګوره هغه نظر پسې وګرځا
هغه دې الله ته نږدې کی هغه نظر پسې وګرځه قسم نه بیا به ګرځې سرواله برواله هغه نظر نه ملاویږي چې د زړه دنیا ته بدل کی چې د مقناطیس په شان دی راکاږي خپل وی کی حضرت کې د الله یره واچي خوف واچي محبت واچي هغه بیا سرداری هغه بیا هغه زندگی د عيش عشرت هر څه پرېخه رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامی خو هکا ولی یریګو رست کی ګزان نه حواله کو ولی وتغی کی ځان نه ورزو ولی وتزولې کی ځان نه ورزو ولی داغه په وادو باندې یقین نکو ولی حسن قربان او داغه د پاره ما سره خپل سدي چې سدي د الله او رسول خو دي کنه شګران محترم ځان حواله کا ځان ورس پاره یو رز د جواهرات او چلو خوشاله ملو نشي تر قرآن آیتونه راوړو قسم دې سړي له خفګان ورشي الله په هر آیت کې وعده کوي یو ځل نه هر آیت بیم دریم آیت په هر مخرجو کې آیت تا د پاره جنت دی تا د پاره جنت نعمتونه دي من دمه تر مخته ما سره په خلاصه سمشه زما په صفات راشه هغه دا یو مې د نصیحت مهربانه ولې په هر مخ کې ماته وی چې جنت ته راځه بنده دا یو دل وینا کافی نه وا ولې هغه پیدا کړی نه ولې ما سره هر څه هغه نه دي ولې زما ټول ضرورتونه هغه نه وي هغه لوی ذات وحده لا شریک چې زما په بربادول هلاکول الکول باندې قادر دی بیا بار بار ولې وی ماته ولې راته بار بار وی چې بنده جنتونه دي خوشاله دي فلاح ته نجات ته محبت ته همیشه غیرت زندگی د آخرت دغه وادو باندې زما یقین ولې ناراضي ولی ځان نه ورکوم ولی ځان هغه پاره کې پوره چې کوم دی نه داخلو ما هم دې دنیا پورې نه خته ما ډېر دنیا نه خته دا ګرانه محترمه قسم دې داسې خلک شته هزاراتو هم دغه یو فکر او سوچ ته معاشره په کوم مخ روانه ده وسکي را واپس شي الله سره ملو شي دې تصوف کې د الله والا سره چې لاس ملو کی نو چې هغه وخت نه پس کېږي نو هغه د بیانولو سره تعلق نه ساتي خو زه تا ته سرسري ټکې دونه کوم په الله قسم چې دغه نیکانو پاکانو خلق چې دي که نه د دوی ناسته او نظر او لاس ملاول او خوا دې دنیا باندې بس جنت دی نو دې سره ناسته ده الله سره ناسته ده د دې لاس کې لاس ښوده ستا لاس الله له ورکوي الله له دغې تا سره لاس ملو کې لا اله الا الله وایي که نه محمد رسول الله وی کنه وی په ورځ د آخرت باندې فرشتو ارس باندې هغې سره د ملاوي یو ځای کوي خپله ملاو دی تا یو ځای کوي کوشش کوي ولې نه یو ځای کېږي دا په جرګه چې راغلی دی دا منت چې تا ته کوي دا د الله استازي او کاسر چې دی د الله ملاوي په لا اله سره او الله سره ملاوي ته دا دعوت ولې نه قبلې زه دا دعوت ولې نه زه به څه باندې جوړم آخرت کې چې دا چلو ګرانه محترمه چې لاس ته مې لوکو په کار باندې راغی نو سم رګمال دی رګمال هغه پټ صلاحیتونه هغه په بدن کې چې الله کوم ښکلي صلاحیتونه د تقوا صفت شته قرآن ګیر شوی دی د محبت صفت شته قرآن ګیر شوی دی او د اخلاص صفت شته قرآن خړپړ شوی دی په زړه کې هم دا ښکلي صفات خښ شوي دي ډېرانونه پې د ګندګو د دنیا د محبتونه نو دا حضرات خواري کوي زاري کوي جړا کوي در باندې ذکر کوي د باندې یو مجاهد بل مجاهده پړقې دي سپاکې دي صلاحیتونه د راښکاره کوي قسم دی بیا په منځ پیشي ما اوس منځ کو بیا په تلاوت پیشي ما اوس تلاوت کو بیا په ذکر پیشي بیا به الله په محبت چره سودانه کې دنیا زیو کرا زی پروا نشتا تاوان کیږي په خپل سر څوک پروا نه کوي بیا ابوبکر ځان هو ټول مان د خو پیغمبر قدمونو کې دي بیا صحابه خواهش کوي چې سر می الله قبول کی بیا وی خدای دونه ټوټې می کی چې قیامت کې خډې رو ټوټو سره را پاسم او زمي یوځه وګ می بلځه سترګ می بلځه زړه می بلځه دا څه چا سره جوړ شو د خو پیغمبر صحبت سره جوړ شو ناغه په لاس کې لاس خو سره جوړ شو ګرانه محترمه خدای خبر چې څه به دای خوشاله آخرت کې وي زما به مسلمانې صدا څنګه مسلمانې ما نه می مستیک ته نور صفات شته زړه دې مور شي د خلق زړه مور شي چې ما زما اخلاق ته وګوري زما معاملات ته وګوري اسیده خلی خبري حضرت فرمای سرسری مسلمانی دا یقینو کا په دې سرسری ملازمه پیغام چې الله والا سره کینه منو بیا به یقین سره ویم چې او زما مخکینه مسلمانی اسیده نوم مسلمانی وا حضرت یو ټکی فرمایلو لکه څنګه چې وبو کې سپنج کې دی او دا سپنج وبر راکاږي مکمل وب پاتې نشي اے مسلمانا د الله د پاره لکه چې د الله په حکمونو کې د ځان چې سپنج کې وبو رکیږي د ځان پکې ورکا خپل رضا ته والله
تا قرآن کې فرمایي چې ان الله اشترى من الثمن اجر زبزان د باندې نه خرڅوم بلکې الله فرمایي ما د بنده مال او جان غصته دي ګران ورور الله مونږ اغستیو هغه خولي سوداګر هغه لوی الله هغه مالک الملک اغستیو مونږ تجبرګي کو خو دې خواکو لاس تی قربان کا بدن تی قربان کا مال تی قربان کا خپل رضا تی قربان کا دا خلک شته چې د خپل ذات د پاره خان دین نه د خپل ذات د پاره نکی نیو نه پاسیو نه غوسکیو نه سکی منځان خرڅ کړي دې زدا غیمه سترګه می راغدا وګ سم مسلمان شبس د صفات والا ظاهر او باطن او دک یول چې کوم ځای کتاب کې ګوري د سمیدو رومبه تجویز د علاج صحبت صالحین د نیکانو پاکانو صحبت دا غوی سره خوا دا غوی لاس نیو دا غوی نظر قسم دې که جنت وترسي په دې دنیا جنت دی دون خوګواله دې پکې دون کشش دې پکې اوس می د خدای قرآن کتاب ته زړه تنګيږي او رکوع می نوی ویل او بند کما منډه کما دون جراثیم دي زما غندونه دي په بدن کې اوس می ذکر کې زړه تنګيږي اوس می د الله په کور کې چې زما د کور نظر حاصل خوبصورت دي په ظاهري خایس سره پوس موسته دي کې می قسم دې چې دا جمعات کې مې تنګيږي چې دا په ذکر کې مې تنګي دا څه نه تنګيږي نه بیا په جمعات نه ونه خوځي ته دې سره کې نو پاسه مې لوشه بیا په ګټونو پسې ګرځي چارو پسې ګرځي صادر پر اخره سترګې پټې شي د سترګې کار شروع کی الله مخامخ شي رسول الله هغه ماشوم مانو خيار شو شل خزو کې مور ولاړوي یو زنانه وتی راشه نه ورځي بل زنانه وتی راشه نه ورځي مور خړ پړی کمزور جامو والی رنم بیکاری ماشوم غي کې ځان ورغورځي هغه دا یو مند مهربان نزياد مهربان الله تغي کې ولې ځان نه ورځي ولسن تر کومه پورې با خو دی خواکه او دا کومه خبره چې را خوره شوی د وس چې بس وزګار شمنو بس کار به شروع کما او چې ریټیر شمنو کار به شروع کما او لونه به چې په کور کما نو کار به شو نو که اون رسی نو که الله خپش یو ځلې اخو مخ کو به نه منی به سوکی د الله د هغه تدبیر خفیه نه یرا د الله د ناراستیا نه یرا توفیق نه ورکول نه یرا مل چې خبر شي بس خپل سپریک د الله نو موږ ته خو دې سينه وي چې ته خزه پرې دو بچی پرې دو به نو کری پرې دو بیا د څه خوراته نه وي کوي راته کله سی ویلې دا معنی جوړه کړی و دا هر څه بم کو خو الله پر اثرې دا هر څه بګو سره په شیطان د ژوندۍ نوزي د نفس خواهش په د ژوندۍ نوزي اګرانه محترمه دینه بغیر قسم دی کی زمون په یو ټکی کوم بس زمون په دې سلسله کې ډیر یو لوی بزرګ تیر شوی دی دا غي یو نسی اغلبا د دور دراز ممالکو نه خلک د اصلاح د پاره راتلو او دا نصیب د وخت یې او د نوې چې دی نیکنه ز استفاده وکما نیکه وفات شلوی گذر دنیا نه لاړو د سره روسته احساس شو چې د لورو وطنونو خلک راغو او وی ځان سره فیدی او جنتونو صفات یوړو ما سره کور کې دا نعمت او ماته فیده وانه غستا نو سوچ بیچار خو بیا هم خوله اصلاح کیفیت سيو فرمایي چې چاوته مشوره ورکا چې ستاسو د لیکنه خلکو کمی فیدی غستی او کم صفات اغي کی او کسو ګور اوس اغینا دا لیکنه چې ای غستی اوس اغله ورشه دا قدمونو هغه صفات سنا سودا روچه تکا نو چې ویکو نو دې د غنګوه اوسیدونکو او بلخ ته لاړه بلخ کې د نیکه سیر چې کوم دی هغه مولید دی هغه لاړه هغه سره هغه ول استقبال لرو وته خصوصي خوراکونه ولا وکړو او قالینونه دی او فومونه دی او متکیری ځکه د حضرت نصیر یو دوره چې پس ته فرمای حضرت زه خو سبل سره راغلی ما زه خو راغلم چې دا زما د نیکه محترم نه کوم استفاده لکه برخه پکې مال امره کله گیسا ویخه بس قالینونه ملاړو درې ملاړو متکیم ملاړو رنګاره خوراکونه اوس جوړول دي اوس علاج کول دي هسپتال کې علاج د پاره اپریشن کې تراخه د روخري وتوي سبق وته جمعه سره خوا کې خانقاه سره خوا کې او حمام سکاوه شانو د لامبا وې دي سره دي کې به توبه ګرمه دا دړي بباله و د کېګم بچر تم دالته بو د کېګم یو صورت تیری شوی اصلاح دا کنه چې غصو دي تکبر دي ځان ته ځان وی چې دوزي نو چې کومه جماعدار وا دی حضرت شیخ صاحب وته فرمایي چې ته زید دی مخه دا ګن من اورین لګ نږدې ور سره یو څه چې لګ بدبوې د لورشي لګ وګما ولا ورشي بد بدبو چې د سره خوا کې تیرې دو بدبو ولا ورغه دی غصه شو ته ما پیژنې غنګو کې د سګارو کې مطابق تلې ما سره د نږدې ګن تیر کو وګمر علی راغه
جمعدار واپس راغ شیخ صاحب ته پوس کی څنګه بیا خو ډیر غوسه وکړه شیخ صاحب فرمایي الله پاکه کار شته ډیر زیات پس یې مورز بیا وی دا کچا یو سودا د گنش کرے وسره لګه جنگوا هغه چې یو را د گنش کرے وسره لګه او جنگولا نو په خلی خو سونه وی خو برن وکاته چې واپس راغ شیخ ته پوس کی وی څنګه وی په خلی خو سونه وی خو لګ برن وکاته وی لا پاکه کار شته پس یې مورز باندې وی دا غن ته سره طریقې سره او غرزوا چې په دم لګ ور پروزي اوس یو ورشه وسه پکشته کنه انا پکشته کنيشته چې زی وسره غن ورزي دین پروزي په دم پروزي او بیا ټیک شوی دی هغه جمعدار که هغه روچتای او معافي غواړي چې ته غندو خراب نشي واپس را دي شیخ ته پوس کی وی او اوس چې کوم دی برابر شه به ځان سره لګنیز دی که د حمام نه خواله راوسته وی چې مونږ په شکار زو زموږ د ښکار سپي به تاثیر خو پرې دی به نه نو هغه سپي به چې په ښکار باندې خوشې کده نه پرې خو سپي سره خو څوک منډه نشي والی کله به پرې واته ځان پسې به راښکو جوړوي برابروي اصلاح کوي دا ذکر او دا تلاوت او دا منځونه دا غل طاقت د ویل دي د سره ترخه د وی مجاهده ده لک په مرکز کې لغړېدل دي لګي شوګيري کول دي لک ساده خوراکونه کول دي لک خدمتونه کول دي نو ال سړي برابرۍ کې دینه کار نه کیږي غیر لیکه ولا خوب کراغي حضرت زمانه سي ټیک ته داینه پس چې برابر شو به نه اوغته حضرت شیخ ولا کله غاړه محبت ورکا ویزوس په مستند نه کې نه ټیکو برابرې نه رانیز دې شګوره کار والله کیږي زما خپل سوچ داري بعض امامان حضرات امامتين څنګه کړي دي په ناس یو بهر اوزو نه دي اصلالا مشران فرمای روز سم لکېږي امیر صاحب بجمه ورکی مولانا صاحب بل جمه ورکی کاری صاحب ورکی جماعت د الله کور دی چریبا د کار له روچت شاه هر مرګره روچت شاه خپل روچت شاه سونه بخوي چې زما مشر والد صاحب دسی زما رورم دسی زمانه زنانم دسی شي نو معاشره به دیندار شي کنه څوک بغلو کی قسم دې هغه وخت بیا راشي چې د کور ورونه خلکو به ضرورت پېني بیا به شوتلو کې غني نه دی بیا به د کور ور لري یې پر سرنی چې څوک په سپټ کی بیا به زنانو عزتونه به حال شي چې څه کار دی ځان له څوک کار ګوري چې الله خپه کوي الله نزيات کول او حسین او قیمتي ششته د فکر دی مجالسو کې کیږي او دلته صرف دعوت ته نور کار سمیدل د خانقاه کې چل لره یو سلبي خورزي څوک مرګري به چې زما کار بوغي ته یو چل لګلا سوچت کوي اوس روزه د نږدې ډیر مرګري الته موجودي ډیر مرګري لګنا او د فیدې می درته ویل نو نو اوس ډیر خمو کار کوملګری دي طلبام چوټی دا او د دنیا کارونه څه کارونه دي یقینو به روزګاری ده تشتا حضرت فرمایي چې سونه دلته کارونه ډیر یوزي نو الله ته پته له دکان پرې خورم پرې خپټیم پرې صحابو تیاری غلی نه دي پرې کجوري پخې ای خپل کاروبارونه نه دي پرې خپل کورونه نه دي پرې دوبه که سبا مړ شو پاخته لاړو بیا بسکو زه به ان شاء الله الله دې عمل توفیق راکړي دغه مرکزی مجلس زمو شهادت غړې کې ده ګرانه محترمه ډیره فایده کیږي ډیره زیاته ان شاء الله راضي به شهادت غړې د جمعې په مجلس ته یو ځل هو کې الله خوشاله کا سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله